ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زما محترم ورونو د ایمان شعبې بیانېدلې په هغې کې بعضې شعبې ډېرې مختصرې دي او ډېرې ضروري او لازمي دي. نو یوه د هغه شعبو نه تشمیت العاطس، پرنجي کوونکي ته یرحمک الله ویل. ګورئ زما عزتمندو، د ایمان په دې شعبو باندې سوچ کوئ او د اسلام په دې محاسنو باندې تاسو فکر وکئ. ګوره کله چې یو مسلمان ورور پرنجی وکړي، عطس ورته په عربي کې وایي، نو دا ډاکټران وایي چې په دغه لحظه کې د انسان زړه ودرېږي د یو سکند لپاره، او بل دا ده چې په دې کې په ډېر قوت سره یعنی په دې دماغو باندې یو څه داسې ماده غوندې پرېوځي، هغه په دې پرنجي سره خارجېږي او دا زړه په دغه وخت کې د یو لحظې لپاره ودرېږي. نو دې د وجې نه اسلام موږ ته ویلي چې د پرنجي نه وروسته الحمدلله ټول صفتونه د کمال الله لره دي چې دا نعمت یې په ما باندې وکړ. نو دا الحمدلله ویل پکار دی، د اسلامي د آدابو لحاظ پکار دی. زمونږ ډېر مسلمانان دي پرنجی به وکړي سته به غلی شي، او د الله رسول فرمایي چې کله یو مسلمان پرنجی وکړي او هغه الحمدلله وایي فشمتوه، تاسو ورته یرحمک الله ووایي، او که الحمدلله ونه ویله فلا تشمتوه، بیا ورته یرحمک الله مه وایي. نو ادب اسلامي دا دی چې کله یو انسان پرنجی وکړي هغه باید وایي الحمدلله. نو خواته که مسلمان چې ناست دي هغه ورته جواب ورکړي یرحمک الله، دوباره ورته بیت هغه ووایي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا اسلامي اصول، اسلامي آداب دي، د دې لحاظ پکار دی او د دې اهتمام پکار دی، ځکه چې دا د کمال دین دی، د اخلاقو دین دی، د آدابو دین دی، د الله سبحانه وتعالی خوښ کړی شوی دین دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی ته دا پرنجی کول چې یو مسلمان پرنجی وکړي دا ورته خوښه ده، خو چې کله دا خلوازی کوي دا یې بدې شي. د دې د وجې نه څوک خلوازی کوي باید په خوله باندې لاس کېږدي یا خلوازی بند کړي او چې پرنجی وکړي الحمدلله ووایي، او چې څوک یې واوري هغه ورته یرحمک الله ووایي، او دا ورته دوباره بیرته یهدیکم الله ویصلح بالکم دا دعا ووایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.